دانه سیره خشک ببل دانه صدر پلیلو شد. په افغانستان کې د سګنې ژمي په راتلو سره د لیلامۍ بازارونه تر پخوا ډیر ګرم او ښه شوي دي. دا چې د ژمي په سړه هوا کې د اغوستو ګرمو جامو ته اړتیا ده، خو یو شمېر هغه کسان چې د نویو جامو د اخیستو توان نه لري، دوی بیا د دویم لاس یا لیلامي توکي رانیسي. دا د کابل ښار په سینمای پامیر سیمه کې د لیلامي توکو یو لوی او ګرم بازار دی. ورځو په دې بازار کې له څو تنو اخیستونکو سره خبرې کوو. نن هوا لږ زره ګرم هم ده، نمر هم نشته. خلک د لرې ځایونه راغلي دي چې نږدې ده قریب دغه هفتې کې واوره مو ورېږي، وضعیت به خراب شي، هوا یخه ده. خلک راغلي چې لږ یکم ارزانه شی واخلي ځان پټ کړي چې د یخني نه مړه نه شي. با د مغازه‌ای نه لیلامي کې ډېر ښه شیان دي چې وګرځي، هر شی به ښه پیدا شي، چې وګرځي ولټئ ښه شیان به پیدا شي، اما شی چې تا اخلي. برای فامیلم آمدم میگرفتم چند. ما د ځان او کورنۍ لپاره غوښتل ځینې ګرمې جامې راونیسم، ګورم او لټوم یې نو لیلامي ده. اقتصادي وضعیت مې په هغه اندازه نه دی چې نوي ژمني توکي واخلم، په همدې باید پرده او ګزاره وکړو. هغه د چا خبره وای لیلامي کې په لټولو او کتلو ښه شی پیدا کیږي، له نویو څخه هم ځینې ښه توکي پیدا کېدلی شي. د لیلامۍ دې بازار ته د ځینو ولایتونو څخه هم خلک راځي. محمد یونس یو له هغو اخیستونکو څخه دی چې د خوست ولایت څخه راغلی. نوموړی وایي دا توکي ډیر په مناسب قیمت دي او غواړي چې د ځان او ځینو بېوزله ګاونډیو لپاره یې راونیسي. د خوست ولایت نه دلته راغلی یم، علما یم. فعلا چې مو د سامان ولدل د ولس دپاره ډېر ارزون ته ومیږي، اقتصادي تویته ته ومیږي او پخوا باید یو خواته شي، په ارزون کې مات نه. زه دلته رسم او خوله مې ځون دپاره ګاونډیونو دپاره خوله مې مکس په کالي وطن کې داسې خلک دي چې غریبون دي، مقصد واسې نه لري. هغې دپاره مقصد زه یې خولم چې مې کمک سره وکړي د الله تعالی په رضا. په سینما پامیر سیمه کې لیلامي پلورونکي وایي د پخوا په پرتله یې پلور زیات شوی دی او دوی یو لامل په هیواد کې اقتصادي ستونزې یادوي چې خلک نوي توکي نشي اخیستلی. بازار لیلامی چند وخت میشه د لیلامۍ بازار داسې وخت کیږي چې ډیر ګرم شوی دی، ځکه په دې وخت کې هر سړی ګوري د اقتصادي ستونزو له امله د لیلامي توکي اخلي. ځکه په دې ټول پوهیږو چې په هیواد کې مو کاروبار نشته، نو مجبور دي چې لیلامي واخلي. لیلامۍ منلو خو د خارج نه راځي، دلته چندولو ده، چندول نه بیا موږ راوړو دلته، ځکه غریبي زیاته ده. موږ تاسو ملک یو غریب ملک ده او نو غریبان دپاره چې دا نو مجبور چې لیلامي شی واخلو، مغازه‌ای شی خو نشي اخیستی، لیلامي شی اخلو. ښه ده په د خدای نه بازار ګزاره کوي، خو بس داسې خلک هم شته نو چې ګزارې والا ټول ګزارې سره رواني. په پلازمینه کابل کې د سینما پامیر سربیره د ښار په ځینو نورو ځایونو کې هم د لیلامۍ هټۍ شته دي او سږ ژمی بیا د ښار په ډیری برخو کې د لیلامي توکو کراچۍ هم تر سترګو کیږي.